راځو موږ نن ارې کې موږ سرچینګ کوو. سرچینګ چې دا یو ډېره زیاته مهمه موضوع ده. ارې کې موږ سرچینګ څنګه کولی شو، سارټینګ څنګه کولی شو، دا ارې موږ څنګه سالو کولی شو، څنګه سرچینګ کولی شو. موږ د اصلا کې د ارې اپریشن سره وو چې په ارې کې کوم اپریشن سره کېږي. صحیح ده، انزرشن څنګه کېږي، ډیلیشن څنګه کېږي، او دا شانتي ارې چې دی دا سرچینګ پای کې موږ څنګه کوو، یو ویډیو موږ پای څنګه فایند کوو، او یا یو ویډیو موږ هغه څنګه پلیټو، او بیا موږ هغه ارې څنګه ارینج کولی شو، سورټ کولی شو. دې ته موږ نن راځو. صحیح ده. نو کله چې موږ وغواړو ارې کې سرچینګ وکړو، نو راځو موږ سرچینګ ته راځو چې آیا ارې کې موږ څنګه سرچینګ کولی شو. صحیح ده. نو د ارې سرچینګ چې څنګه دی هغه عام د لکه څنګه چې موږ کمپیوټر کې سرچینګ کوو، ارې سرچینګ هم همدې په شان باندې دی. د ای بټن کار نه کوي صحیح طریقې سره حساب سره. ارې سرچینګ we have two kinds of searching in array. array کې موږ دوه قسمه سرچینګ لرو. یو ته ویل کېږي sequential searching او بل ته ویل کېږي binary searching. صحیح ده. binary searching تاسو دې سرچینګ ته وګورئ لکه څنګه چې موږ په کمپیوټر کې سرچینګ کوو. دلته موږ راځو که نه د مای کمپیوټر ته، او دلته موږ راځو سرچینګ ته که نه، او دلته د مثال په توګه باندې زه کوم چې ما ته فایند کړو په دې کې سی پلس پلس که نه، نو کله چې سی پلس پلس ورکړم دا فولډر چې په هر ځای کې پروت دي یا په دې نوم باندې چې هر څه موجود دي، نو د دې شاته دوی یو انډیکس سینډ کړی. شی سینډ کړی، انډیکس سینډ کړی. کله چې دلته ورکړم دا ډایرکټ را سرچ چې په کوم ځای کې په هغه انډیکس باندې وشو ما ته فایند کړي. موږ په ارې کې هم همدغسې سرچینګ ترسره کوو. دا سرچینګ کنسپټ چې دی د دې شاته د ارې کنسپټ دی. صحیح ده. چې څنګه سرچینګ موږ دلته کوو په کمپیوټر کې یا په هر ځای کې، نو د هغې شاته ارې کار کوي. نو دا ګوره هغه ما هغه انډیکس دې ته یې سینډ کړی دی فولډر د شاته، دا په انډیکس باندې کار کوي، او هغه ما ته ډایرکټ څه کوي، فایند کوي او ما ته راکوي. نو سرچینګ موږ دلته په دوه قسمه لرو. په ارې کې سرچینګ یو ته ویل کېږي سیکوینشل سرچینګ او بل ته ویل کېږي باینري سرچینګ. سیکوینشل سرچینګ داسې کوي چې تاسو ته خو دا معلومه ده چې په ارې کې چې دی انډیکس چې دی د څه نه سټارټ کېږي، د زیرو نه سټارټ کېږي. صحیح ده. نو دا چې دی زیرو نه سټارټ کېږي تر کوم انډیکس پورې چې زما ویډیوګانې مثال په توګه 5 انډیکس پورې، نو دا تر 5 انډیکس پورې اول د زیرو نه سټارټ کېږي، بیا 1 انډیکس ته ځي، بیا 2 ته ځي، بیا 3 ته ګوري، او بیا 4 او بیا 5 ته ځي، او ویډیو فایند کوي ما ته چې آیا دا ویډیو چې ما نه یوزر غواړي چې پیدا کړي په کوم انډیکس باندې بدله، په 0 باندې ده، په 1 باندې ده، په 2 باندې ده، په 3 باندې ده، په 4 5 باندې ده. د دې سمپل اگزامپل تاسو ته دلته درکړم. د دې اگزامپل داسې دی د مثال په توګه دلته ما سره یو کلاس دی، په دې کلاس کې ما سره داسې چوکۍ دي. صحیح ده که نه؟ دا 5 چوکۍ دي. صحیح ده. صحیح شو. دا چوکۍګانې یو کس دی نامه یې احمد ده او په دې څلورمه چوکۍ باندې ناست دی. صحیح ده. زه سرچینګ کوم، اولې چوکۍ ته راځم، دویمې ته راځم، درېیمې ته راځم، څلورمې ته راځم، 5مې ته راځم. صحیح ده. 5مه چوکۍ شو. زه چې کله سرچینګ کوم، نو زما سرچینګ په سیکوینشل کې د اول نه سټارټ کېږي، دې نه سټارټ کېږي. دلته راځي ورته وایي احمد دی، دا ورته وایي نه. بیا راځي دویمې ته وایي احمد دی، ورته وایي نه. بیا راځي درېیمې ته ورته وایي احمد دی، ورته وایي نه. بیا راځي څلورمې ته وایي احمد دی، وایي او احمد دی. ما ته ویډیو فایند کړو، ما ته یې راکړي. بیا یو موږ سره سیکوینسل سرچینګ دی او بل موږ سره څه شی دی، باینري سرچینګ دی. باینري سرچینګ داسې ارې کې چې په هغې کې د میډل نه سټارټ کېږي. څنګه میډل نه سټارټ کېږي؟ دې کې تاسو وګورئ میډل په دې کې کوم یو دی، منځنی. دا ما سره دی میډل که نه، دا څلورم، دا ما سره میډل دی که نه، دا درېیم ما سره میډل دی. نو دا چې کله سټارټینګ کېږي په باینري سرچینګ کې داسې کېږي چې د میډ نه سټارټ کېږي. څه نه سټارټ کېږي؟ میډ نه سټارټ کېږي، او راځي اول راځي په میډل کې دا ویډیو ګوري چې آیا دا یوزر کومه ویډیو ورکړې دا په میډل کې ده. صحیح ده. که چېرته په میډل کې خو ما ته ډایرکټ راکړي چې ستا ویډیو فاوند شو په دې انډیکس باندې پرته ده. صحیح ده که نه؟ که چېرته په میډل کې نه، نو بیا فارورډ راځي اول دا څلورم انډیکس ګوري، که په دې کې و دا درکوي، که په دې کې نه و بیا راځي دې 5 انډیکس ته راځي، که دې کې نه و نو بیا بیکورډ ځي، دلته راځي په دې کې ګوري،
په دې دویم انډیکس کې او بیا راځي په اول انډیکس کې تر اخره پورې نو دا میډل دا د ته ورته کې باینري سرچینګ چې هغه د میډل نه سٹارټینګ کوي چې نه سٹارټینګ کوي میډل نه سٹارټینګ کوي او سیکوینشل سرچینګ کوم ځای سٹارټ کوي د زیرو انډیکس نه سٹارټ کوي او همداسې سي اول یو ته وایي چې پتا کې دا ویلو ده بیا راځي 2 ته راځي بیا 3 ته راځي ان ټول انډیکسونه چیک کوي د څه په طریقه باندې او په سیکوینس په باینري سرچینګ څنګه کیږي په باینري سرچینګ کې میډل نه سٹارټ کوي چې آیا دا ویلو په میډل کې نه ده که په میډل کې خو ما ډایرکټ هغه راځي چې دا ستا ویلو دغه پوینټ شو او چې ته په میډل کې نه ویني بیا فارورډ سي او فارورډ وروسته څه راځي بیکورډ راځي نو موږ دوه قسمه سرچینګ لرو یو د سیکوینشل سرچینګ او بل د باینري سرچینګ نو زه به راشم په سیکوینشل سرچینګ کې به یو اگزامپل وکړم چې آیا په ارې کې موږ څنګه سرچینګ کولی شو ښه زه راځم دې ځای کې ورته وایم چې ما سره یو ارې ده د انټیجر اے بی سی په نامه باندې صحیح ده په دې اے بی سی ارې کې ما سره 5 ایلیمنټس دي او زه غواړم په دې کې سرچ وکړم او مخکې نه ما سره د مثال په توګه باندې کې دا ویډیوګانې دي ما سره صحیح ده دا ویډیو دي ما سره په دې ارې کې زه غواړم چې اول که چېرته غواړئ چې دا ویډیو ډسپلی کړي دې لپاره خو تاسو لرئ که نه چې فار چې اوله خبره دا ده چې زه د سرچینګ لپاره یو لوکیشن یو ویریبل اخلم تاسو لوکیشن اخیستی شئ بل هر څه اخیستی شئ ما فار ایگزامپل وباسه لوکیشن او دا مساوي ده د -1 سره دا د -1 سره ځکه انیشلایز کوم د مخکې نه که چېرته زه غواړم چې سرچینګ وکړم په دې کې نو که چېرته ما سره ویډیو فایند شوه نو د لوکیشن نه به -1 لرې شي او د هغې انډیکس باندې به دا ویډیو اساین شي چې پیدا شوه که چېرته -1 که چېرته ویډیو فایند نه شوه په دې کې نه وه نو -1 به ماته چې -1 کې کوم سیاوټ ځینې کوم هغه میسج به ماته پرنټ شي یعنې مخکې نه زه یو انډیکس دې ته اساین کوم چې ستا انډیکس -1 دی -1 په دې خاطر انیشلایز کوم که چېرته ما سره ویډیو په دې کې فایند شو د کوم انډیکس والا نو دې نه به -1 لرې کړي د لوکیشن نه او دې ته به دا ویډیو انډیکس اساین کړي چې فرض مثال 12 کوم انډیکس باندې ده په 0 انډیکس باندې دلته ماته 0 انډیکس وښیي چې ستا ویډیو په 0 انډیکس فایند شوه که چېرته فایند نه شوه نو آلریډي په لوکیشن کې به څه پراته -1 به پراته وي نو دلته زه راځم اول مخکې نه خو دا ویډیو ځان ته ډسپلی کوم چې آیا ما سره دا ویډیو کومې ویډیو دي په دې ارې کې نو زه ورته وایم چې انټیجر i is equal to 0 i less than so 5 i plus plus په دې کې څه مشکل نشته دا خو انشاءالله ټول زده چې موږ څنګه د ارې ویډیو ډسپلی کوو سی آوټ سمپل ارې نوم څه دی اے بي سی او کوم انډیکس دی i صحیح شو کنه او بیا بس دا ما سره دا شو که تاسو کنټرول F9 پریس کړئ نو سمپل ماته د ارې ویډیو ډسپلی شو خو د دې ترمنځ څه شی دی لږ سپیس پکار دی سپیس لپاره موږ بیک سلش ټي کمانډ لرو کنټرول F9 پریس کړئ تاسو وګورئ لږ سپیس یې ورکړو 12 دا ما سره په ارې کې مخکې نه ویډیوګانې دي اوس زه غواړم چې یو کس په دې کې یو ویډیو فایند کړي او ما ته د هغې انډیکس ډایرکټ وکړي سرچینګ کوم که نه په ارې کې ما ته ووایي چې دا ویډیو اول ورکړه د کیبورډ نه یوزر ته یم او بیا ما ته د هغې انډیکس وکړي چې دا په دې انډیکس باندې پرته ده دا ویډیو نو دې لپاره ما سره یو ویریبل ته ضرورت شته که نه کوم ویریبل ته ویلیو ته ځکه یوزر به ویلیو ورکوي که نه اول خو دې ځای کې ما د سمپل وښودو چې دا ستا مخکینی ویډیو په ارې کې دغه دي صحیح ده که نه بیا دلته ورته وایم چې سی آوټ او ورته وایم چې انټر ویلیو ټو سرچ یو یوزر ته وایم چې ته یو ویډیو ورکړه تا لپاره څه کومه سرچ کوم او کومه ویډیو چې زه سرچ کوم هغه به کوم ویریبل کې سټور کېږي په ویلیو کې به سټور کېږي صحیح شو که نه کوم ځای کې دلته ښه دلته مو سره ای ورکړو ځکه ای مهمه ده دې کې ویډیو سپیل داسې دی تاسو هر ویریبل اخیستی شئ یوازې ضروري نه چې ویډیو کې تاسو واخلئ صحیح ده نو کله چې یو کس دا ورکړل ویډیو واخیستله نو زه به داسې چلو کوم یو لوپ به واخلم او په دې کې به ورته وایم چې انټیجر w is equal to 0 چې هر څه ورته وایي w less than چا 5 w plus plus دلته ورته وایم چې کله دا بیا د ډسپلی کېږي که نه دې کې څه چلو که f که چېرته دا ویډیو نه دا یوزر چې ورکړی که نه دا ویډیو مساوي شو په چا سره د اے بي سی ګوره د اے بي سی ارې د ډبلیو کوم انډیکس سره ګوره جسټ چیک وکړئ د مثال په توګه باندې یو یوزر ورکړل سل صحیح شو که نه دا سل چې یوزر ورکړه دا څه شو دا ویډیو شوه دا به د ویډیو په ځای باندې راشي چا په ځای باندې راشي د ویډیو په ځای باندې به راشي او د اے بي سی زما ارې ده
او دا w زما چې د انډیکس دی نو په w انډیکس په w0 باندې کومه ویلیو پرته ده دا 12 نو دا اصل به راشي د 12 سره به چک چې آیا 12 سره مساوي ده نه ده مساوي که نه نو دا به چک بیا به راشي همداسې به w پلس نشي که نه دا به چک بیا به دا چک دا به چک که چېرته پیدا شوه نو بیا څه چل وکړه ما لوکیشن کې څه ورکړی مخکې نه -1 ورکړی که نه نو بیا که چېرته دا ویلیو پیدا شوه نو لوکیشن نه -1 لرې کوو w ورته اساین کړه w به زما هغه ویلیو وي چې پیدا یې کړه که نه یوزر ورکړې ده او بیا څه چل وکړه بیا ورته یم چې بس بریک شنو بریک ولګوه مخکې مه ځه ویډیو فایند شو که نه بریک ولګوه دې ځای پورې چا تاسو مشکل نشته دلته دا ولګوه دلته ورته یم اف که چېرته اوس ویډیو پیدا شو که نه ورته یم که چېرته لوکیشن که نه لوکیشن نشو مساوي د چا سره د -1 سره یعنې ویډیو پیدا شوې ده لوکیشن مساوي نشو د -1 سره نو بیا ما ته سی آوټ کې څه راکړه دا value is located on index number او index ما په کوم ځای کې غسته په لوکیشن کې بیا غسته ده ځکه څو لوکیشن پوینټ کوم کنه چې آیا دا ویډیو په کوم index باندې پراته ده دلته ورته مې چې ماته دا بیا څه کا را کراته او که چېرته ته مثال په توګه ویډیو فایند نشوه دلته ورته مې چې شي ګوره if که چېرته لوکیشن مساوي شو د -1 سره خو ما ته به دا ویډیو فایند شي او را به یې راته او که چېرته نه شوه نو ما ته څه چل وکړه دې ځای کې ما ته راکړه ایلس د دې فوس نه لاندې صحیح ده دغلته ما ته څه ولګوه ایلس ایلس کې ما ته څه راکړه ایلس او بیا ورته یم چې باډي دلته سی آوټ کې ورته یم چې شي ویډیو is not found ویډیو پیدا نشو کنه ځکه لوکیشن چې شو چې دا کنډیشن خو صحیح ده ما ته دا ویډیو فایند کړی راوږي او که ایلس نو ویډیو is not found کنټرول F9 پریس کړئ اوس ګوره انټر ویډیو ټو سرچ دا میسج په موږ لاندې څه واچو صحیح ده دلته څه ورته شي end line کنټرول F9 چې بیک سلیش ان کمانډ استعمال کی تاسو هم کولای شئ چې تاسو دا میسج په نیو لاین کې درکړئ صحیح ده نو زه وایم چې انټر ویلیو ټو سرچ فار ایگزامپل زه ویډیو ورکوم اسو زه ورکوم سل په دې کې شته نشته نو ما ته به څه راکوي ایلس به راکوي ویلیو از ناٹ فاوند فار ایگزامپل زه ورکوم دې کې کنټرول F9 مې پریس کړو زه ورکوم 12 ما ته څه راکوي د ویلیو از located on index number 0 ویډیو مې فایند کړه کنه ویډیو په کوم لوکیشن باندې ده په 0 لوکیشن باندې ده زه دا مې کنټرول F9 پریس کوم زور دې مثال په توګه باندې 76 نو ګورئ دا the value is located on index number 4 په 4 نمبر انډیکس باندې ماته ویډیو فایند کړه نو زور دې مثال په توګه باندې 54 ګورئ 54 په کوم انډیکس باندې ده په 2 انډیکس باندې ده نو ماته وسوي the value is located on index number 2 صحیح ده نو ګورئ سرچینګ داسې کیږي چې ما سره مخکې نه ارې کې ویډیو سٹور ده او دلته ما سره لوکیشن د -1 سره ما سین کړی یعنی په لوکیشن کې په دې ویډیو کې ویډیو فایند نشو په دې ویډیوګانو کې نو بیا -1 کې به کوم دغه راځي -1 لپاره مې ما دا میسج ورکړ چې ویډیو از ناٹ فاوند او که چېرته لوکیشن فایند شو ویډیو فایند شو نو بیا د -1 لرې کا او بیا دغه ویډیو چې یوزر ورکړی ده هغه د w ته اساین